د رمضان په میاشت کې موږ او تاسو له دام پکار ده چې د خپلې ژبې روژه مو نیسو. د ژبې روژه دا ده چې خپله ژبه بنده وساتو د دروغ ویلو نه، د لفظي جګړې نه، د فحش خبرو نه، د غیبت کولو نه، د تهمت لګولو نه، د مذاق او ملنډو کولو نه، د دې هر څه نه د خپله ژبه بنده کړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په روژه کې غلطي خبرې، دروغ ویل، جهالت کول، په باطلو باندې عمل کول دا فری نه دي، نو الله له د دې څه ضرورت او حاجت نشته چې دا سړی خپل ډوډۍ او خپلې اوبه پرېږدي او خپل ډوډۍ خوړل په ځان باندې بند کړي. الله بیا دې ته څه ضرورت نشته دی. ته په روژه کې دروغ ویل نه پرېږدي، ته په روژه کې غیبت کول نه پرېږدي، ته په روژه کې تهمت لګول، دارنګې فحش خبرې کول نه پرېږدي، نو الله خو دې ته څه ضرورت نشته دی چې تا ډوډۍ نه ځان بند کړی دی او تا د اوبو څښلو نه ځان بند کړی دی. ته چې په دې روژه کې دا اوبه او دا ډوډۍ نه خوري، خو د دې وجې نه خوري چې الله ویلي دي چې په روژه کې د دې خوړل حرام دي. همدغه الله دا ویلي دي چې دا غیبت کول دا حرام دي، دا په روژه کې هم حرام دي، دا په بوزه کې هم حرام دی او منع دی. دارنګې چغلي کول، تهمتونه لګول، فحش خبرې کول، لفظي جګړې کول. دارنګې بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا كان یوم صوم احدکم، کله چې تاسو کې یو کس یو ورځ روژه نه، فلا یرفس، دا سړی د غلطې او فحش خبرې نه کوي، او ولا یصخب، دا د شور شغب هم نه کوي، بې ځایه چغې والدام دې نه کوي، او په ان شاتمه احد، که یو څوک راشي دته کنځلې وکړي او قاتله، یا د ده سره جګړه کوي، جنګ ورسره کوي، نو فلیقل، دا سړی دې ورته ووایي چې اني امرؤ صائم، زه یو داسې سړی یم چې ما روژه نیولې ده، زه تا له بېرته د کنځلو جواب نشم درکولی، زه تا ته بېرته د جګړې جواب نشم درکولی. ډېر خلک موږ په روژه کې وینو چې هغه یاره وایي روژه ده، هغسې مازغه مې مه خرابوه، نو روژه خو یې د خولې نیولي، دا ډوډۍ نه ځان بند کړی، خو د ټولو نه زیاتې جګړې بیا په روژه کې کوي. دارنګې د روژې د لنډولو دپاره هغوی د غیبت مجلسونه جوړ کړي. دا د روژې د لنډولو دپاره هغوی د ګناه او د فسق و فجور په مجلسونو کې ناست وي، راځئ روژه به لنډه کړو، حرام ته ناست دي، لړو ته ناست دي، څوک تاش کوي، څوک یو عمل کوي، څوک بل عمل کوي د ګناه. نو په کار خدا ده چې موږ د روژې مقصد خدا دی چې موږ کې تقوا راشي، یوازې خدا نه ده چې زه ځان وږی کړم او ځان تږی کړم. د روژې مقصد خدا دی چې تا کې تقوا راشي، تا کې خشیت الهي راشي، دا ستا ژبه دا محفوظه پاتې شي د غلطو خبرو نه، د چغلیانو نه، دارنګې د غلطو مجلسونو نه، دا ستا ژبه بنده پاتې